نو لیدونکو ستړي مشي بیا هم په یوې بلې ځانګړې خپرونې کې ستاسو درانه چوپړ حاضر یو. دا ځل راغلي یو د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار اډې اخندزاده سیمې ته. دلته یو شاعر سره مو غوښتل چې یو لنډ بنډار وکړو د دې ژوند او د فن او شاعرۍ په هکله. د سیمې خلک یې که څه ماشنایي لري خو غوښتل مو چې دغه څېره د ښار خلکو ته یا په نړۍ کې کوم افغانان مسافر ورونه چې دي هغوی ته ورمعرفي کړو. ستړی مه شئ، بخیر راغلي. نوم دې واخله. مانو جان محمد عاجز دی، اخندزاده صاحب د کلي اوسېدونکی. جان محمد عاجز، څومره وخت کېږي دغه شاعري مو شروع کړې ده؟ یاره هسې یو کال کې شاعري مې شروع کړې، خو بس علت دا دی چې ما تعلیم نشته دی. بس کوم شعر ویم بیتونه مې بېرته ویلېږي. په دې خاطر لږ ډیوه پاتې یم، یعنې ډېر مخکې تللی یم خو په دې خاطر ورځ پاتې یم. بس شعرونه دوه درې بیا زده کړم بېرته رانه شي. اوس مې وخت د شعر جوړ کړی دی، بېګا مې جوړ کړ ډالۍ کړم هم شي. بېګا د شعر جوړ کړی، هغه باندې به وروسته وغږېږو. اول دا راته چې تعلیم دې ولې نه دی کړی؟ تعلیم نه وروسته پاتې وو. بس تعلیم بس واړو بس پلار چې دی پلار سپین ږیری او بس موږ د مکتب نه راووتو، بس مزدورۍ ته هم لاس واچوه. بس همدا واچوه چې بس تعلیم نه پاتې شو. اوس تعلیم ارمان ډېر کوو. بیخي د تعلیم نه دی کړی؟ شاعري دې ولې شروع کړې ده؟ شعر نورې برخې هم ژوند کې نور څه کار کوي خپله؟ بس خپله بس ښار کې لاسګاډی چلوم، داسې مزدوري کوم. ښار کې کراچۍ چلوي، خپله مزدوري کوي او شاعري هم کوي. شاعري دې ولې شروع کړه؟ چا نه متاثره وي که نه کومه بله کیسه ده؟ مین شوی چېرته؟ موږ د منشیان هم یو څو انډیوالانو څلور پنځه انډیوالانو ته هلکې پېژني، دغه رحیم ارمان یې پېژني. څو ملګري بس جدا شو ورسره. ما ته ځان جدا شاعر شم نه یې منله. بس جدا شو، دا جدایي په خپلو ملګرو جدایي باره کې شاعر شوم. ملګرو په جدایي کې تا شاعري شروع کړه. نور کوم شاعران ته تعقیبه لاره چې یو ورځ داسې شي چې زه مثلا د فلانکي شاعر په شکل د هېواد په سطحه شاعري وکړم؟ زما به چې کوم شعر جوړ کړی نو حضرت زموږ کلي کې یو پیاوړی شاعر و، همدې ته ما حضرت ته ما شعر وویل، هغې به زما شعر باندې کتنه کوله. بس دا ښه شعر دی، ولې کاناډا ته لاړو. بس زما شعرونه نیمګړي پاتې شو. اوس چې شعرونه جوړ کړم شاته یم څوک یې رامپټ نه کړي، خپل نوم پکې ور نه کړي. زما نوم په ختم کې خپل نوم 50 تنه شعرونه رسېدلي، 55 ته. چاته نه دي ورکړي چاپ لپاره؟ نه چاته نه ورکړي، کور کې پراته دي. اول شعر درته یاد ده چې کله دې لیکلی او کوم شعر و؟ اول شعر راته یاد دی، خو اول شعر زما د چاپلار کې هلک و، هغې پټ کړی او بیا ما ډېرې نیوکې پسې راته وکړې، زنګونه یې پسې ووهل. خو بیا اول شعر زما دا وایي: نور په ماښامو ګودر ته مه راځه، نور په ماښامو ګودر ته مه راځه او ډېره په سلګو ګودر ته مه راځه، نور په ماښامو ګودر ته مه راځه او ډېره په سلګو ګودر ته مه راځه. او وایي نورې به په لپو اوبه نه څکو، څکو یې په جامو ګودر ته مه راځه، نورې به په لپو اوبه نه څکو، څکو یې په جامو ګودر ته مه راځه. او وایي مینه خو همدغسې سختي لري، خېج او پامو ګودر ته مه راځه. او وایي زه جان محمد عاجز به داسې وایم او نوره په نخرو ګودر ته مه راځه. عاجز صاحب، تا مخکې ویلې چې نارینه ملګري ما نه بیل شوي، دا خو اکثره ښځینو ته ویل شوی شعر. ګودر ته خو نارینه ښځینو ته شعر، خو دا زما لومړی شعر و. بس لومړی شعر باندې داسې یو شعر وی چې خلک یې خوښ کړي. هو کومې رسنۍ یا مثلا چا درته ویلي چې ستاسې شعر زه مثلا ثبتوم یا خپروم یا د کتاب په اړه چا سره خبرې کړي دي؟ نه والله چا اوس نه دي ویلي. او دا شعر مې اوس دغه کې ویلې بشارت کې، د خلک ډېر خوښ کړ. دا مې څلوريزه ویلې، دا شعر ویلې د خان څه ملګري راغلي، څه ملګري د پاملین راغلي، څه د لال مین راغلي. بس دا شعر مې ویلې: نن مې یادېدلې جانان او په زړګي مې ورېدلې جانانه، نن مې یادېدلې جانان او په زړګي مې ورېدلې جانانه. او مازدیګری او ته خو نه وې ویک تنها به ګرځېدم ای جانانه. او اوس مرګري مرګري نشته جانانه، اوس مرګري مرګري نشته جانانه، اوس هغه مینه نشته جانانه، کور او کلي کې خوند نشته جانانه. اوس مرګري مرګري نشته جانانه، اوس هغه مینه نشته جانانه، کور او کلي کې خوند نشته جانانه. او جان محمد عاجز یو ځل لاشه بیا ما سره په خلا شه زمونږ کلي ته راشه. نو ټپي زه ډېر خلکو خوښ کړه. شعر مې په دې ډول ویلې، شعر باندې فراو صاحب دغه کړی که راکتن هغې ویل چې دا مواسه کنه شعر مې داسې دی: یا مې کړه بنګړي او یا مې کړه د غاړې هار جلی، یا مې کړه بنګړي او یا مې کړه د غاړې هار جلی، ته به پېښور اوسه زه په ننګرهار جلی. او یا مې کړه بنګړي او یا مې کړه د غاړې هار جلی، ته به پېښور اوسه او زه په ننګرهار جلی. یا خو مې پېزوان که په سرو شونډو باندې پروت یم، یا خو مې پېزوان که په سرو شونډو باندې پروت یم، یا خو مې ټیکه کا چې پې جوړ دي وي سینګار جلی، ته به پېښور اوسه او زه په ننګرهار جلی. او بیا دې په کجلو دواړه سپینې سترګې تورې کړې، بیا دې په کجلو دواړه سپینې سترګې تورې کړې، یا دې په سپین مخ که تورې زلفې تا په تا جلی، ته به پېښور اوسه او زه په ننګرهار جلی. او ما د زړه د رنګ تا باندې بایللی دی، ما
د زړه د نورنګ تاب باندې بیللی دی و یا خو مې لالیه که یا به زه شم خدمتګار جلی ته پېښور سو زه په ننګرهار جلی او زه جان محمد عجز مینه نوره نه کوم زه جان محمد عجز مینه نوره نه کوم او ته مې شنوګی شه زه به د شمه بیا دلدار جلی ته پېښور سو زه په ننګرهار جلی مخکې دې ویل چې شاعر خپل کوشش کوم چې شاعري لاخه کوم کتاب چاپ شي یو بل خبره د مخکې وکړه چې شعر را نه یریږي او شعر یریږي نه تکه ذهن دماغ تکه سړی تعلیمي کنه یو بیت د جوړ کی اذان سوالي کی جمعه پس مې پسې راوالې مې بیتون پس بیتون ملګری ناستي همکاري نه کوي کنه دوی مې چې خدای چې ورنور کی نه ولا دا سړی همکاري کوي خدا جوګي ګور به پات جوګي رہے ما جوګي ګور به پات جوګي سنځ پیدا کیږي ځوان لري ما ته تاسو شعر جوړو ما واس دا په راګتان به کوم فزه ما ته کته شاوې ته ما ته شنو راوړه مې ځکه چې خپل شنو راوړم کې زما هم لري کې خپل په کې ورکی به وسو ملګرو باندې اعتبار نه لري ملګرو باندې بل نه په کاتب شاید بل نه چې کتاب چاپ کړم موږ اوس کتاب ته نه شي زه بیا به د چل کوي جمعه موږ راځو بندر وکاو سم ده او ملمستیا کوي بس شعر به موږ درته لیکو سم ده تا مخکې ویل چې بیگانه یو شعر لیکل ځان ته راغلی شعر لوی اختر بارکه د شعر لوی اختر را روان نه چا ځان ته جامې کول او چا بزان سنگارول چراغ نه نختر چا ځان ته جامې کول او چا بزان سنگارول چراغ نه نختر او څوک بچا کار راتل او څوک بچا کار راتل او څوک بو خپاو څوک بو غمجن او چا بننجړل او چا بن خندل چراغ نه نختر څوک بو خپاو څوک بو غمجن او چا بننجړل او چا بن خندل چراغ نه نختر او چا غیان علالول او چا پسان علالول چا غیان علالول او چا پسان علالول او څوک زما غوندي غریب او چا ځان سره جړل چراغ نه نختر او بس ته ملګرو دا کله مینو پرې خود بس ته ملګرو دا کله مینو پرې خود او نو می جانو دا جز دې کلی کلم را بهر چراغ نه نختر دا بیګا جوړ کوم تورې نو بهترین انتخاب لیدونکو یقینا ښه انتخابونه و خو بدبختی دا چې تعلیم نه لري او کوم ملګری پیدا شو د دې ملګری واتس اپ شمیره ان شاء الله تاسو ته په سکرین باندې پریدو تاسو تر خپل وسه پورې همکاري وکړئ ترڅو د کوم شعرونه چې د هیواد راتلونکي نسل ته پاتې شي خپل مزدوري کوي متاثر شوی نه کله شعر لیکي او بیا ځي مزدوري ته نصیب خمانتیا نه راغلی چې یا مې مزدوري کوله یا مې شاعري کوله چې څنګه کار روزګار کوم څنګه دا کوم ما شعر ذهن ته راځي څنګه به روزګار ما شعر ذهن ته راځي او یو خوشاله هم شعر ذهن ته راځي بل چې لږ سره غمجن دي خپای کنه مزیدار کې شعر جوړوي شم زه دی مزیدار کوم تاسو بیا تاسو بیا ته ډالای کوم نو سو مهرباني تازه بیتون راځي سوله امنیت غواړو موږ سہولت غواړو سوله امنیت غواړو موږ سہولت غواړو او د انګريز بچي د ورک شي د داود خان غوندي حکومت غواړو سوله امنیت غواړو او ما ته خپل دي ایمان جاړي ما ته واړه ما ته ځوانان جاړي ما ته خپل دي ایمان جاړي ما ته واړه ما ته ځوانان جاړي او ټوپک کې د قلم والي زمورونو افغانستان ساسو نه جوړ د جګړو شروع نه غواړو دا ذهن ته راځي شخصي ژوند ته لګ را شو واده دې کړې واده مې کړې د بشي مې واده چې شرک کوم تغیر راغی کنه نو د شعر له برکت دی واده وکړه د شعر برکت وکړه اشوک د نو بچ واده مو کوي بس ان شاء الله شنو د نور مخشوا دغه چې بس څه جوړای کې شنو د نور مخشوا او دا مې ته بیګا جوړ کړه زبردست شعر خدا دی ذهن تراوله مونږ خدا ذهن دبل ورته یم مهرباني قسم هلال دا شیخ خوشي او غیلال څخه دا شعر لکه مو هلال سم په دې شعر خوشي او معنا غلی چې راګوري ما بمړ کې غلی چې راګوري ما بمړ کې او د بڼو لاندې چې ګوري ما بمړ کې غلی چې راګوري ما بمړ کې او د بڼو لاندې چې ګوري ما بمړ کې او یو خو هسې د ځای شونډې سری دي یو خو هسې د ځای شونډې سری دي او چې سرخي کې پیته کوري ما بمړ کې او چې همزولو سره درومي ته ګودار ته چې همزولو سره درومي ته ګودار ته او چې منګیا دې په تخر کې ما بمړ کې او پرون پاس چې په بلای ته ولاړه پرون پاس چې په بلای ته ولاړه او تورې زلفې چونټې کما بمړ کې او زه جان محمد حق په قلاوړ مکوسه کې چې د هلال ډولې کې تللې و مړ کې دا هلال سره تللې دا هلال سره په چیرته د وسیلال سره هلال سره جرمني کې دی او دا ډالې دی او ته دا شی دا ډیر خوشو اخر بعد کې خیر دې ما راول ما ساندې والی دا او ستا مشهور شو وځول ته پاتې چې ما پروا نه کېدل صحیح ده نو دغه شعر به ان شاء الله هلال سره ستا ووري او نور ډیر ملګری افغان مسافر کوم دي نړۍ په ګوټ کې دغه خبرونه به ګوري اتمن بل مهمه پوښتنه غدا چې
تا باندې خو تاسو تیر د تعلیم اولادونو ته څه فکر کوي؟ اولادونه مې سبق کې مچول مختار کې مچول دوه سبق نه راوستم راځم ما الله شي وسات تیر کوزه که چې ځان د سات نه تیریږي به چې ماشومان را سره یا خپلم یا څو را سره کوم سات تیریږي که ماشومان مستی کې سزا قروت مې سره ماشومان ځن راسه ماشومان مستی کې ماشومان سره مستی کوم بس ما ډاکټر ته مشکوم زموږ خپل یعنی ماشومان ته مینه ورکړي څه پلان دی دوی باندې تعلیم تر کومه کچه پورې ځکه ځینې والدین د هغوی د غربت له وجې بیا خپل اولادونه هم ځان سره بیا کار پرې کوي زمن ځان سره وړي ښار ته که نه تعلیم ته یې پرېږدي؟ نه زمن تعلیم ته پرېږدم اوس یو چې دی د اول د اډې مختلف نومري ټولګي کې دی بس وایي چې د نومري ټولګي نه راځي کو د امتحان یې ورکړی کامیاب شوی دی ماشاءالله دویم تقسیم ته کامیاب شوی دی زه اردو تعلیم کوم چې آینده ته چی جوړ شي راځي ما چې جوړ شو بچو آینده ته چی جوړ شي اخر کې یو شی ته ډالې کوم دا چا شوی دی دا د اختر خوښ شوی دی قرنطین وخت کې مې جوړ کړی دی ځکه بیروزګاري ډېره وه وایي څومره ګرانه خو ګراني وه په اخري شي ته اجازه علم وایي څومره ګرانه خو ګراني وه زمونږ ډېره غریبي وه څومره ګرانه خو ګراني وه زمونږ ډېره غریبي وه وایي د هر چا په کور کې په هر ځای کې خوشحالي وه زمونږ ډېره غریبي وه زمونږ ډېره غریبي وه او یو څه هنډیوالانو په یو بل باندې ګرانو تا ته ریمان ډالۍ یو څه هنډیوالانو په یو بل باندې ګرانو وایي څوک لاړ اردو ته څوک په ژوند جدایي وه زمونږ ډېره غریبي وه زمونږ ډېره غریبي وه وایي په کلي کې مو ژوند و دا ډه زما ډېر تنګ و په کلي کې مو ژوند و دا ډه زما ډېر تنګ و وایي د چا سره کرولا وه او چا سره ټوډي وه زمونږ ډېره غریبي وه زمونږ ډېره غریبي وه په کلي کې مو ژوند و دا ډه زما ډېر تنګ و د چا سره کرولا وه او چا سره ټوډي وه زمونږ ډېره غریبي وه زمونږ ډېره غریبي وه او وایي څوک خو ډاکټران شو څوک انجینران شو خپل تعلیم کوم سره رسېږي ډاکټران انجینر کېږي که نه وایي څوک خو ډاکټران شو څوک انجینران شو او وایي جان محمد عاجز وایي چې یو ورځ به کار ډېره بېروزګاري وه زمونږ ډېره غریبي وه نو دا تاسو دا ډېر زیات خوښ کړی وه نقل اخبار تل دا شعر ډېر زیات خوښ کړی وایي واقعي چې دا شعر ښه دردناک شعر دی ښه شعر دی ډېره مننه عاجز صاحب چې مرکې ته حاضر شوي مننه درنو لیدونکو تر بلې خپرونې موږ ته اجازه راکړئ الله مو مل تاسو ته ښه وختونه